سلامونه انجینر صاحبانو، ستړي مه سلامت کېږي، تاسو خاصئ. راځو نن په نوې پلی لیست باندې د اټوکیټ باندې خبرې کوو. په لومړي قدم کې په اټوکیټ باندې غږیږو. ګورئ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مکمل پلی لیست د بیګینر لپاره، یعنی ابتدایي چې څوک غواړي اټوکیټ زده کړي، سټپ بای سټپ وړې ویډیوګانې زه تاسو ته جوړوم. هر یو ټول درته تشریح کوم، واضح ورباندې پوهوم. د څوک چې غواړي لومړي ځل باندې دا اټوکیټ زده کړي، هغوی لپاره هم دا ویډیوګانې ډېر مؤثرې دي. او چا چې مخکې زده وي او اوس غواړي او تکرار ورباندې وکړي، انشاءالله دا ورته کار کوي. وروسته پروژاتو باندې هم کار ورته کوم، په 2D او 3D پلانونو جوړولو باندې او نماګانو جوړولو باندې درته په ډیټیل سره کار کوم. په لومړي قدم کې راځو نن انټروډکشن. ګورئ اټوکیټ باندې موږ څه کوو. د انجینري اساسي سافټویر اټوکیټ ده، یعنی اساس د انجینري چې تشکیلوي هغه اټوکیټ ده. په اټوکیټ کې موږ کوم کارونه کولی شو، نقشې په 3D شکل هم جوړولی شو، یعنی په مکمل ډول باندې چې موږ وغواړو نقشې جوړ کړو. او کومې پلانونه موږ د هغه لپاره پروژې لپاره جوړو، یعنی لاندې کومې نقشې چې جوړیږي چې هغه تطبیقیږي. یو ګورو 2D دي چې هغه موږ پلان جوړو، او بل چې دي هغه نماګانې دي، او 3D پلانونه دي. 3D معنی دا ده چې موږ په واضح ډول باندې کور مکمله نقشه کوو، له ټولو اړخونو موږ کتلی سو. نو په هغه باندې هم بحث کوو. د انجینري ګوره اساسي شی دا ده، سافټویر چې ده اټوکیټ ده. بل میخانیک انجینرانو لپاره کوم چې د موټرو په بخش کې، یعنی پرزجاتو بخش کې کار کوي، د هغوی لپاره هم دا ډېر اساسي ده. هغه باید چې دا خامخا زده کړي او ځان ورباندې پوهېږي. په لومړي قدم کې موږ راځو. ګورئ کله چې تاسو به اټوکیټ انسټال کړئ، چې کله مې انسټال کړه چې خلاص کړئ، تاسو به داسې یو انټرفیس درکړي. دلته الریډي دا پروژات باندې ما کار کړی ده، لږ هغه انټرفیس به لږ متفاوت وي، لږ به متفاوت وي، ډېر نه وي. که تاسو جګ ورژن استعمالوئ، د 2021 ورژن ده، یعنی ښه مناسب ورژن ده، هر څه ورکې شامل دي مکمل. په اوس دې نه وروسته او تر اوس 21 نه وروسته چې کوم یو ورژنونه راغلي دي، په اکثریتو کې AI شته. خو AI ته ضرورت نه ده، خپله چې مینولي یو کار وکړي نو هغه ډېر مؤثر تمامېږي. په دې شي باندې ځان پوهېږي. ډېر اتکا په آرټیفیشل انټلیجنس باندې مه کوئ. ولې خپله یو شی زده کړئ، چې کله هم تیوري جوړه کړئ، بیا که له هغه نه استفاده وکړئ هم صحیح ده، ځکه هغه چې بیا کومې غلطیانې کوي، غلطیانې تاسو اصلاح کولی شئ او ورباندې پوهېږئ. ګورئ که تاسو غواړئ دې باندې تاسو پوهېږئ، یو بله پروژه اوپن کړئ، یو فایل اوپن کړئ. فرض مثال تاسو دا یو فایل یو جي کې پروت ده، دلته چې هر جي کې فایل پروت وي، تاسو یې خلاصولی شئ. دا په وخت کې چې کله تاسو ته پروژه یو څوک درکړي فلش کې، او تاسو غواړئ چې پروژه اوپن کړئ، نو په لومړي قدم کې همدا د اوپن کېدل دي. بیا چې غواړئ نوې پروژه جوړه کړئ، هغه هم دلته کولی شئ. نو له هغه نه ګورئ، دلته تاسو ګورئ کریټ شیټ سیټ، نو مختلف سیټونه دي، پروژاتو دي. دلته یو مثال په ډول باندې هغه شیټ تاسو جوړولی شئ. او دې باندې موږ نه غږیږو. ګورئ تاسو وګورئ لږ په ډیټیل تاسو ځان به پوه کړئ. دا درد هم نه خوري تاسو ته، خو یو څه بارې باید تاسو پوه اوسئ. دلته مختلف سیستم کې جوړ شوی پروژې جوړیږي. ارکیټیکچرل امپیریل شیټ سیټ د بکې، ارکیټیکچرل میټریک شیټ سیټ د بکې، سیول امپیریل شیټ سیټ د بکې، سیول میټریک یعنی امپیریل چې دا دغه په فوټ انچ دی کې کار کولی، او میټریک په متر ملي متر سانتي متر باندې کار کولی، او مینوفیکچرینګ امپیریل شیټ ده. نو دغه تاسو ته مهم هم نه دي، خو خیر در سره وي. ګورئ چې تاسو چېرته غواړئ پروژه سیف کړئ، دا هغه پروسه ده. نو نوم به ورته ورکړئ، هغه کوم شیټ تاسو غواړئ. تاسو الریډي سلیکټ کړی وي شاته، چې تاسو دلته شیټ اگزامپل ته راسئ، بیک دلته راسئ، چې هر یو تاسو دلته سلیکټ کړی وي هغه تاسو کولی شئ. بیا چې کله نیکسټ ته لاړ شئ، دلته تاسو پروژه الریډي سلیکټ کړې ده، په ملي متر ډایمنشن یې تاسو پوهیږم، نو وروسته سره روان دي. نو دې باندې مخکې موږ ځو چې موږ فولډر ورته انتخاب کړو، ورځو همغلته موږ هغه کوو. دلته زه فینش کوم نه، ولې چې زه الریډي ما دا فولډر ورته سیټ کړی ده، زه دې نه بیرته وځم. زه څه کوم، کله چې دا پروژه ما اوپن کړله، یو خالی صفحه به وي.
چې هغه کله زه اوپن کما داسې یو صفحه ماته لاس راځي. دا د اټوکیټ انټرفیس ده، مکمل انټرفیس ده. دا بعضې اوقاتو کې به تا انټرفیس تاسو مختلفو شکلونو وګورئ چې په وروسته په ډیټیل سره زه تاسو ته دا انټرفیس واضح کړم، تاسو به پرې پوه کړم. ګورئ بعضې اوقاتو کې دغه اکثریت د اټوکیټ شیټونه په لومړي وار چې تاسو غواړئ کار ورباندې وکړئ، په لومړي وار کې هوبهو همداسې ښکاري، یو ګریډ ویور کې، یعنې دا لاینونه چې وي پکسلې غوندې. یو ګورئ یو شی باندې ځان پوهېږي، اټوکیټ چې ده د خپله ویکټر بیسډ سافټویر ده، راسټر نه ده. راسټر معنا په پکسلو باندې، لکه تاسو ما پکسل وویلې، دې په خاطر تاسو لږ وضاحت درکوم. پکسل کله چې تاسو یو عکس راواخلئ زوم یې کوئ، اخر کې د عکس کوالټي خرابېږي، خپله دې ته پکسل ویل کېږي. عکس خپله پکسلیټ کېږي، نو هغه ته خپله راسټر بیسډ ورته ویل کېږي. یعنې هغه عکسونه چې دي لکه په نورو اډوبي سافټویرو کې، اډوبي سافټویر تاسو توجه مو ورکړئ، لکه فرض مثال فوټوشاپ السټریټر، فوټوشاپ خپله راسټر بیسډ سافټویر د هغه عکس زوم چې کله زوم کې کوالټي له لاسه ورکوي، یعنې هغه پکسلې وړي وړي خانې ښکاري. او السټریټر چې ده هغه بیا راسټر بیس ویکټر بیس ده، چې څومره تاسو زوم کوئ هغومره صفحه کېږي. نو اټوکیټ هم همدا شی ده چې کوم انټرفیس چې ده د خپل ویکټر بیس ده. دلته په لومړي قدم کې تاسو لاس راسئ، د شي باندې ځان پوهېږي. دغه ته چې کومه ده دې ته اپلیکیشن بټن ویل کېږي، صحیح ده. دلته تاسو پروژه نوې پروژه جوړولی شئ، تاسو دلته بله پروژه اوپن کولی شئ دې ترتیب سره. او بل چې ده دغه چې کومه ساحه ده د خپله کویک اکسس ټول بار ویل کېږي، یعنې بعضې شیان چې تاسو وروسته وخت تېرېدو سره تاسو یې پوهېږئ. یو پروژه غواړئ زر یې سیف کړئ، تاسو به دلته چېرته سیف ته ځئ، او ډایرکټ لاړ شئ دې سیف باندې دلته کلیک کړئ، ورې سیف د کرنټ ډراونګ. نو په همدې طریقه باندې. او بل چې دا دې ته ویل کېږي ټایټل بار ویل کېږي. دا ګورو اوس دلته ډراونګ 1 په نامه باندې ده. بل د دې ایکسټنشن چې ده د دې اټوکیټ فایل DWG ده، ایکسټنشن باید چې لکه د ایکسل یا د ورډ چې ده DOX د دې ورډ د ایکسل لپاره EXL ده، نو د اټوکیټ لپاره چې ده هغه DWG ده، دې ته ټایټل بار ویل کېږي. او دا په بعضې سافټویرونو کې فایل دغه چې ده ویو کیوب چې ده دې شکل باندې وي، او په بعضو کې داسې ګول دلته غټ راغلی وي. نو تاسو چې هر ورژن تاسو انسټال کړئ تاسو به پوهېږئ. دا کوم چې ده دغه مکمل نور چې دلته څه دي د خپل دې ته نیویګیشن بار ویل کېږي، مکمل د نیویګیشن بار ده. نور ورژنونو کې ټیټو ورژنونو کې چې ده دغه خپل یو ویو کیوب چې ده دا ډېر غټ دلته دایري شکل وي. ویو معنا دا ده په 3D کې بیا موږ ته ډېر استفاده کوو. یو کور موږ له کوم اړخه ګورو، هغه نماګانو کې موږ سره ډېره مرسته کوي. او بل چې دا دې ته خپله ټول ریبن ویل کېږي، مکمل دغه ساحه چې ده دې ته ریبن ویل کېږي. او بل یو شي باندې تاسو ځان پوهېږئ، دغه ګوره تاسو ته ما مخکې ویل دې ته سټارټ مینو ده. او دغه چې کوم یو ده دلته موږ ډراونګ چې کوم یو کوو په کوم یو ورک سپیس باندې دې ته فایل ټیب ویل کېږي. دا هم فایل ټیب ده او دا هم فایل ټیب ده، خو دلته سټارټ ده او دلته د ډراونګ چې تاسو کومه وسکاري صفحه ده په هغه باندې به کار کوئ، یا دې ته سټارټ ټیب هم ویل کېږي، صحیح ده. نو په همدې طریقه باندې بل په دې اخر سر کې د کونج کې تاسو راسئ دلته وګورئ XY کوردینیټ دي، دې ته یوزر کوردینیټ سیستم ویل کېږي، یعنی UCS ورته ویل کېږي، یوزر کوردینیټ سیستم په اټوکیټ کې. بل دغه کومه کاري صفحه ده دې ته موږ ډراونګ ایریا هم ورته ویلی سو، کینوس هم ورته ویلی سو، او په همدې ترتیب چې هر نوم تاسو ورته اخلئ تاسو مناسب کار تاسو ورته ویل. خو اکثریت ورک سپیس یعنی کومه کار چې ورکې کېږي هغه ساحې ته ورک سپیس ویل کېږي. او دلته چې تاسو لاندې راسئ په دې ساحه کې ګوره ورک سپیس سویچنګ، ګورئ دا اوس موږ په ډرافټنګ اینډ انوټیشن کې یو.
3D بیسکس هم دلته راځي، 3D موډلینګ هم دلته راځي، سیو کرنټ دا خو بیل خبر دي، ورک سپیس سیټینګ هم دلته کیږي، کسټمایزیشن هم دلته کیږي، ډسپلینګ ورک سپیس لیبل هم دلته کیږي. دا وخت تیریدو سره تاسو په دې باندې مکمل ان شاء الله پوهیدای شئ. او بل چې دلته دا د سټیټس بار ویل کیږي چې دا څه دي، دلته کوم شان ورکې شامل دي، دې باندې درته غږیږم او په ډیټیل مې پوهیږم. چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځان پې پوهې کړئ، د بیل آیکن ووهئ تر څو نوې اپلوډ شوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې ورسیږي. نور پلی لیست هم روان دی، هایډرولوژي په اړه باندې هم روان ده، په کانکریټو کې هم روان ده، په مواد ساختماني کوم مواد چې دي په دې باندې هم خبرې روان دي، لابراتواري ټیسټونو باندې هم ویډیوګانې اپلوډیږي. بل چې دا دې ته اساسي دغه کوم ټایپ کمانډ چې کوم شی غواړې ته ترسره کړې، دلته ورته ټایپ کړه، تاته مکمله درکوي. یعنې د دې شارټکټ ځای ده چې تاسو وروسته وخت تېرېدو سره پرې پوهېږئ. اوس فرض مثال زما ایل ټایپ کړه چې انټر مې کړه، دلته ماته څه وایي، لاین سپیسیفای فرست پوینټ وایي، تاسو اولنۍ نقطه وایي دلته ورته سپیسیفای کړئ. دلته کمانډ، دلته ته ورته کمانډ ورکولی شئ. وخت تېرېدو سره انشاءالله په دې باندې تاسو بلدېدی شئ. نو دغه ویډیو چې دوستان تاسو ته ما انټروډکشن دی اټوکیډ د ورک سپیس مکمل وکړه. په را روانو ویډیو کې به انشاءالله په نورمال شکل باندې موږ ډراوینګ ترسره کوو، په ورک سپیس کې ډراوینګ سره کوم ترسره کیږي، یونټ سیټینګ هم کوو. نو چینل ته سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شیر کړئ، د بیل آیکن ووهئ تر څو نوې اپلوډ شوي ویډیو تر تاسو ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.